خلیفه نادر د کابل په بیلابیلو رستورانونو کې کار کړی خو دا مهال د کوټې په یو رستوران کې قابلي پلو او روش پخوي. وای د رستوران مالک په ځانګړې توګه د قابلي پلو پخولو لپاره له کابله غوښتی و. زه په کابل کې ممتاز محل تالار خلیج وای هغه هوټل کې مې کار کړی دی، چارهی تیمني کې په زمان رستوران کې مې کار کړی دی. نو ځکه دی وغوښتلو مونږ دلته چې په کوټه کې قابلي والا استاد نشته، روشت والا قابلي والا، زه دغه قابلي بریاني روشت دغلته 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم، دغلته پخوم. د رستوران مالک وای کله چې په کوټه کې د یو رستوران کار خراب او روزګار یې کم سي نو هغوی له افغانستان څخه اشپز راوغواړي. وای د افغاني اشپزانو له راتګ سره سم د هغه رستوران مینوال په زیاتېدو سي، ځکه دوی هم د خپل کاروبار غوړېده په نیت خلیفه نادر راغوښتی. روش شو قابلی پلاو شو. قابلی یعنی که دا د افغانستان جوړ خوراک دی، نو چې د هغه زیږي یو کس راشي او هغه خپل خوراک جوړی نو مونږ یې که په هغه شي باندې جوړ کړو نو بیا لږ ډېر په هغې کې کمی راځي. خو د هغه زیږي کسان چې دي نو هغه دې شي باندې بالکل پرفیکټ ښه په دغه باندې پوهه دی چې صحیح په څه طریقه باندې دا جوړیږي. په هغې کې هغه خبره ډرای فروټ شو، پلانې شو، ډینګ شو، زموږ دا کم کسان چې دي نو هغه شی نه دغه کوي. په کوټه کې د خلیفه نادر قابلي پلو په لنډ وخت کې خورا مینوال موندلي. چې کوم مې اورېدلي وو د هغه څخه ټیسټ دی یعنې 1000 ګونه زیات دی. بهترینه پلاو، بهترینه ټیسټ، ملګري دا یې راغلي وو. زه خو خپله د ډېره وخته راځم چې دا رنګه یو د ملګرو دعوت وي، یو بل یو دغه یو پارټي یو دغه یو دلې راځو. شای پاکستان کې به داسې ډېر لږ رستورانونه وي چې یو ډول افغاني خواړه پکې نه پخیږي، خو د دغو خوړو مینوال بیا د یو پاکستاني او د افغان اشپز په لاس د پخو سویو خوړو تفکیک په ډېره ښه توګه کولی سي، او له همدې کبله د افغان اشپزانو په لاس پاخه سوي خواړه ډېر مینوال لري. سالمین خپلواک، امریکا غږ، کوټه.